که په تاسو کې کوم څوک فیسبوک پیج استعمالوي نو نننۍ ویډیو ستاسو لپاره دی. زه پوهیږم چې د یو پیج پرمختګ لپاره به تاسو څومره خواري کړي، څومره تکلیفونه مو په ځان باندې ګاللي، خو علمه که چیرې ستاسو څخه یو وړوکې غلطي وشي نو د آخر سبا خاورو سره خاورې کړئ. هغه څنګه؟ ګورئ، سکیمرز یا هیکرانده دوی خو کمای نشته، دوی ورځ تر بلې زیاتېږي کمیږي نه، خو نن سبا یا د ډېرې مودې راهیسې چې یو عام کم ټکنیک چې دوی استعمالي هغه د واتساپ یا میسنجر له لارې دغه میسیجونه دي چې کوم سکرین باندې درته ښکاري، دغه میسیج تاته وکړي، تاته ووایي چې موږ سره د دنیا بهترین برانډونه دي، غواړو چې ستا فیسبوک له لارې د دوی اعلانات خپاره کړو، موږ به تاته د هفتې $10 $1500 $1900 درکوو. کوم څوک چې دا وګوري هغه وایي چې اوهو دا خو دومره ډالر په هفته کې راته میلاویږي، نو نورم خبرې ورسره شروع کړي او دوی ګوره دومره تخنیک نه کار اخلي چې تا ته وایي چې ستا فیسبوک هیڅ ته موږ اړتیا نه لرو، ستا شخصي معلومات موږ نه غواړو، کوم چې ایمیل دی، کوم چې تا ته کوډ راځي یا کوم نمبر چې دی هغه درنه نه غواړو. ته خو به سوچ وکړي چې دا خو لا ښه خبره شوه، پیسې م راکوي، ما نه خپل د فیسبوک اکسس هم نه غواړي، نو کله چې ته نورم خبرې ورسره شروع کړي تا نه ایمیل وغواړي، ایمیل چې درنه وغواړي ته به ایمیل ورکړي، تا ته به ایمیل راشي درته ووایي چې خپل ایمیل چیک کړه. کله چې ایمیل چیک کړي نو هغه به کوم هدایت چې تا ته کړي هغه به پر مخ یوسې، نو کله چې د دوی په هدایتو باندې ته عمل وکړې ډېر په اسانۍ سره به خپل پیج له لاسه ورکړې، هغې ته د اډمینۍ څخه لرې کړې او ستا پیج د دوی سره شي. همدغه پیجونه بیا په بازار کې مختلفو قیمتونو باندې خرڅېږي. نو کم چاته چې داسې میسیجونه راځي دې ته هېڅ اهمیت مه ورکوئ، که واتساپ باندې درته راځي، که میسنجر باندې درته راځي یا که کوم بلې لارې درته راځي نو دې ته هېڅ اهمیت مه ورکوئ، دا هېڅ حقیقت نه لري. نو کوم څوک چې محنت کوئ، خواري کوئ د پیج پرمختګ لپاره، د داسې شیانو سره خورا احتیاط وکړئ، ښه نه چې ستاسو واړه خواري د خاورو سره خاورې شي. مننه.